بالاخره راورسېدلو د رمضان یا روژې مبارکې میاشتې ته. الله سبحانه وتعالی فقط په یو بهانه پسې ګرځي چې زما او ستا ګناهونه دې وبخي. او روژه تر ټولو بهترینه بهانه ده چې زمونږ او تاسو ګناهونه دې پکې وبخل شي. مه پرېږدئ چې دا مبارکه میاشت درنه همداسې په اسانۍ تېره شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بدبخته دی هغه انسان چې د رمضان مبارکه میاشت راورسېږي او ختمه شي او د ده ګناهونه پکې ونه بخل شي. نو راځئ خویندو ورونو، دا د رمضان مبارکه میاشت د ځان لپاره د عباداتو او د مینې، د دوستۍ، د بخشش، د عفوې او د ټولو نګاه نه د عباداتو یوه کامله میاشت ځان لپاره وټاکو، تر څو له رمضان وروسته هم په همدغې شیوه او عباداتو مخته لاړ شو. د توبې او استغفار میاشت ده. باور وکړئ سر له اوسه د جنت دروازې خلاصې دي.